عمرانه دا کلام دی غونډ منډ تا ته ډالۍ وي او زما هم خواهش و چې زه تاسو ته یو کلام ډالۍ کړم ځکه چې ما ته د روغ غونډه کې خوږ یې نږدې یې راته. بهرحال دا یو موقع وه چې میلاو شوله، فری هیټ میلاو شو او دا ټیم هم داسې مزیدار دی، ښکلی مازدیګر دی. نو دې کې به دې مازدیګري کې به تا ته یو کلام ډالۍ کړم چې عقل رانه لرې لاړو ذهن مې کار پرېښودو، ځکه مې ماشوم زړګی د عشق په دار پرېښودو. احساس راکې بیدار شه ځکه داسې ښه سړی شومه، خپل بچي خوړل به مې عادت مې د مار پرېښودو. احساس راکې بیدار شه ځکه داسې ښه سړی شومه، خپل بچي خوړل به مې عادت مې د مار پرېښودو. ویل به یې راته یو څه او کول به یې بیا بل څه، ویل به یې راته یو څه او کول به یې بیا بل څه. ډېر زیات منافق و یاره ځکه مې یار پرېښودو. او تا چې زه د عشق پنجره کې بند کړمه زخمي دې کړم، تا چې زه د عشق پنجره کې بند کړم زخمي دې کړم. ما لکه د مست انځري هغه چغار پرېښودو. او ډېر کوشش مې وکړو پکې یو مې هم پوره نه کړو، ډېر کوشش مې وکړو پکې یو مې هم پوره نه کړو. ما د ژوند ارمان هر یو نیمګړی په لار پرېښودو. او زه عاشقې ډېر ځلې دوکه کړم خو هوښیار شومه، زه عاشقې ډېر ځلې دوکه کړم خو هوښیار شومه. هغه لباسي جانان مې ځکه د ښار پرېښودو. او دې پسې د یو کلام بل هم چې دی نو تاسو ته ډالۍ وي چې زما خو دغه د ارمان کلی دی، د جانان کلی په ما ګران کلی دی. که ورته لاړې ترې نه را به نه شي، دومره ښایسته مې د جانان کلی دی. که چاته سپک ډېر د نظر ښکاري، ما ته خو سم د ګل په شان کلی دی. بغیر له ده نه ورانو جاړ ښکارېږي، زما په یار باندې ودان کلی دی. که همیشه مې پکې زړه بیللی، ډېر مې د خوښ که د تاوان کلی دی. د جانان کلی خو په هر چا دروند وي، خو په ما پورته سم اسمان کلی دی. دغه دوه نیمې ورځې ژوند به پکې تېروم خامخا که وران کلی دی. چې ورځې شپې پکې عاشق تېروي، په ما ګران ځکه کالو خان کلی دی. مننه، شکریه.